وای د قربانیو په میدان کې داسې وځلېدم، د قربانیو په میدان کې داسې وځلېدم، داسې شهید وم چې ورک وم جنازه مې نه وه، او د ازادۍ پیغلې منمه چې ته هم ښکلې یې، د ازادۍ پیغلې منمه چې ته هم ښکلې یې، خو پر تا تللي شاه زلمي زموږ تر تا ښکلې وه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول مجاهد غیر او میړني ولس ته د ازادۍ او خپلواکۍ د ورځې د رارسېدو په مناسبت د زړه له تله مبارکي درته وایم. الله تعالی دې په افغانستان کې دغه امن امان قایم او دایم ودري. خدای تعالی دې په افغانستان کې دغه شرعي او اسلامي نظام د قیامت تر ورځې پورې قایم ودري. الله تعالی دې دغو مشرانو د دغه نظام سوری د مرسلونو نه لرې کوي. دا هغه ورځ ده، دا صرف د خپلواکۍ او ازادۍ ورځ نه ده چې ته په نوم باندې پېژنې چې دا د خپلواکۍ او ازادۍ ورځ، بلکې د دې بختورې ورځې په رارسېدو سره یو شل کلن جنګ ته، یوې لویې غمیزې ته، یوې لویې تباهۍ او بربادۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. په دې کابل کې یو نظامي روغتون ده. دا پیغام مختصر دی هغو کسانو لپاره چې مثال هغه په دغه نن ورځ په رارسېدو سره دوی یو تعصب کوي، بلکې اوس هېڅ هم نه کېږي، نه په کنځلو، نه په ویلو، نه په لیکلو باندې. هغه د جنګ میدان، د زور میدان، د ګټلو او بایللو میدان، هغه وخت تېر شو. هغه کیسه په میدان باندې سره معلومه شوه. نو اوس په لیکلو، په کنځلو او په نفرت، په تعصب باندې هېڅ هم نه کېږي، بلکې په دې کابل کې یو نظامي روغتون ده، تر ټولو لوی نظامي روغتون ده، چې دې روغتون ته به د ورځې په لسګونو نه په سلګونو انسانان زخمیان وروړل کېدل. د چا به لاسونه نه وو، د چا به پښې نه وي، د چا به نیم بدنونه نه وو، د چا به سترګې نه وي، د چا به خوله نه وو، د چا به غوږونه نه وو. په دې حالاتو کې به پراته وو. آیا تاسو په هغه حالاتو باندې خوشحاله واستئ چې نه ډاکټر په امن وو، نه انجینر په امن وو، نه غریب په امن وو، نه مالدار په امن وو، نه ماشوم په امن وو، نه کونډه په امن وو، نه یتیم په امن وو، نه مو چنار په امن وو، نه مو ونه په امن وو، نه مرغان په امن وو، نه ځناور، نه سپي ملا په امن باندې نه وو. په هغه حالاتو باندې تاسو خوشحاله واستئ. دا اوس چې په هېواد کې امن راغلی، کراري راغلی ده، خوشحالي راغلی ده، د پرمختګ کارونه هم روان دي، خلک هم خوشحاله دي، مسافر هم لاړ شي ښې شپې ورځې په خوشحالۍ باندې تېرې کړي. له دیکانه تر تجاره، تر ډاکټره، تر نانوان او تر هر څوک په خوله باندې تاسو یادوي، تر پورې ټول هېوادوال خوشحاله. دې ته وایي ازادي او خپلواکي، دې ته وایي امن او امان، دې ته وایي د الله تعالی یو لوی نعمت، دې ته وایي د الله تعالی یو لویه پیرزوینه او لویه مهرباني. خو دا ځینې انسانان ډېر ناشکره دي، ډېر ناشکره دي. دغه ازادي او خپلواکي د داسې انسانانو په قربانیو باندې راغلې ده چې دا ټول ښایستونه او دا ټول موټران یې ولاکه یو ویښتو ته ورسېږي. داسې د غیرت او د شهامت نمونې د داسې مندو د زړه ټوټې په دې هېواد باندې قربان شوي ده. داسې سرونه یې نذرانه کړي چې موږ او تاسې یې ولاکه د پښو خاورو ته ورسېږو. موږ او تاسې کړي څه دي؟ هغه دوی و چې په امتحان کې کامیابه شول، هغه دوی ول چې د هېواد له اسلام سره یوه رښتینې مینه وه. موږ او تاسو ناکامه، موږ او تاسو تر دې ذلیل ژوند والله په بله 100 ځله مرګ بهتره. موږ او تاسو کړي څه شی دي؟ د وطن لپاره مو څه شی کړي؟ د اسلام لپاره مو څه شی کړي دي؟ د خپل پردي لپاره مو څه شی کړي؟ څه شی مو کړي دي؟ ژوند د ځناور هم تېروي، د ځنګلي ځناور هم تېروي، موږ هم تېروو. اصل ژوند هغه ده چې ته یو تاریخ جوړ کړې، ته یا د وطن لپاره، یا د دین لپاره، د اسلام لپاره، د قرآن لپاره یو څوک یو د الله تعالی حضور ته په جګو سترګو باندې ورسي. لکه دغه تللي زلمي. نو دا یو په زموږ په هېواد د الله تعالی له طرفه یو ډېر لوی نعمت ده، یوه ډېره لویه د خوشحالي ورځ ده. په دې کې ضد او تعصب مه سره کوئ. دغه د ضد او د تعصب ورځ والله په بلا کوي. دا د خوشحالي ورځ ده. دا هغه سړی چې مسلمان وي او د کامل ایمان خاوند وي، په زړه کې ایمان ولري، په دې ورځې پر رسېدو، د دې ورځې په لمانځلو خوشحالي باندې والله په بلا کې خفه شي. هغه ضد او نفرت او دښمني او ضدبازي هغه یو طرف ته کېږده. خو دغه ورځ هغه ورځ ده چې دا د تا لپاره هم، د ما لپاره هم، د بل لپاره هم، د بل لپاره هم، که د تېر نظام خلک د هغو لپاره هم دي، هغه ټول ساتلي ته خوشحاله دي. ګورې په دې هېواد کې په کراره په خوشحالي باندې یو نظام دلته مثال 100 کاله هر څه تېر شول، هغه د هر ټول سترګو در وړاندې تېر شول. خو دا نظام چې کوم وخت اسلامي نظام دلته به د خاوره قایمېدلو په کراره خوشحالي باندې هېڅ مرګ ژوبله وانه غوښته. که دلته به د وینو سېرابونه تاسې لیدلي وه، بیا به تا څه کولی؟ نه به د هېواد وای، نه به د نظام وای، نه به د سر د ساتلو ځای وای. حالات به د موږ لکه د فلسطین دا رقم وای. الله تعالی دې په هغو باندې خصوصي رحم وکړي. نو مه کوئ د خپل ځان پښې مه وهئ چې ته یې او زه یم دا هېواد به وي. په اتحاد او اتفاق باندې به دا هېواد هم وي، ته به هم ساتلی، زه به هم ساتلی.
الله تعالی دې موږ د هېواد دغه مشران ژوندي لري، دغه خاکساره عاجزه ایمانداره مشران الله تعالی دې ژوندي لري. خدای تعالی دې موږ په تاسو منځ کې تعصب ختم کړي، خدای تعالی دې موږ په تاسو منځ کې نفرت ختم کړي، او الله تعالی دې موږ په هېواد کې دغه امن او امان قایم او دایي ولري. خدای تعالی دې ټول افغانان په یو اتحاد او اتفاق کړي. موږ والله په بلا په دې امن خوشحاله کېږو. هغه د کابل د روغتون ما تاسو ته کیسه وکړه، دغه صرف د نظامي روغتون خبره ده. هغه نور په بازارونو کې شخصي روغتونونه خو پرېږدي چې په سلګونو په سلاو دغه نظامي کسان صرف درته یادوم، د ملي اردووال عسکر او داسې نور مثلا نظامي کسان چې په سلګونو انسانان مورول کېدل، د چا به لاسونه نه وو، د چا به پښې نه وي، د چا به اندامونه نه وو. هغه حالات باندې ته خوشحاله وې، هغه جنګ او تباهي او بربادي باندې ته خوشحاله وې چې جنازې دې موږ تر بازارونو پورې راورسېدلې. په هغه حالات باندې ته خوشحاله وې او په دې نن امن باندې خفه یې. ضد او تعصب په خپل جبه باندې خو مګر لیک سره باید فکر وکړي یو چا له وطن سره مینه وي، له اسلام سره مینه وي، له قرآن سره مینه وي او په حقیقت کې یو رښتونی مسلمان وي، په دې امن به خوشحاله وي. الله تعالی ته به د شکر سجده په ځمکه باندې کېږي چې الله دې تا موږ ډېر لویه مهرباني او ډېر لویه لورینه وشوه. خو نه پوهېږو چې موږ مغفوري په کوم سره کمزوري شوي دي، نه سره پوهېږو. ته د ما مخالفت په دې ویډیو به تاسو ما ته کنځلې کوو، خور مور به راته یادوي. د کفارو پرې یرغلولو زمونږ په دفاع ده خپل وطن جنګېدل جرم وو. زه هغه طالب یم چې مې نوم اخیستل جرم وو.